سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. نن د سوریې پر حالاتو باندې خبرې کومه چې د سوریې کې د جګړه بیا څنګه پیل سوه، هغه پخوانۍ جګړې د کوم ځای شروع سوه، ولې په سوریې کې د جګړه پیله سوې ده او نتیجه به یې څنګه اوسي. نن تاسو د ټولو آسیا پر تاریخ باندې باید خبر سئ ترڅو د سوریې پر جګړې باندې خبر سئ چې سوریې کې د جګړه ولې وسوه. زه پر دغه موضوع باندې ډیر ژورې خبرې لرم او دا وخت به لږ ډیر ونیسئ ځکه چې ډیر موضوعات په دې پورې تړلي دي. دا ټول موضوعات باید تاسو پوه سئ، وروسته تر هغه نتیجه ترې اخلئ چې دا جګړه ولې دوام پیدا کړو او ولې بیا هم شروع سوه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیریږو. د دې دپاره چې تاسو د سوریې پر موضوع باندې ښه پوه سئ، تاسو باید د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه دا موضوع شروع کړئ. نو موږ ځو په لومړۍ کې د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه دا موضوع شروع کوو. په لومړۍ نړیواله جګړه کې مخکې تر هغه چې و جرمني هیواد چې فقط و فقط وسلې جوړولې، دا یو لوی هیواد و چې هغه کې هالنډیان هم راځي، په هغه کې اتریشیان هم راځي، جرمنان هم راځي. هغه که تاسو وګورئ دوی ډچلند وایي، یعنی دوی خپله هغه قوم چې دی دا یو لوی هیواد و هغه وخت کې چې هالنډ و دا هیوادونه هم پکښې کې راتله. نو دوی هغه وخت کې دوی وسلې جوړول، که څه دوی هم مستمرې او څه درلودلې مګر دوی ډېره توجه پر وسلو جوړولې وه. دا وسلې پر پرتګالیانو باندې خرڅول چې هغه وخت کې پرتګالیانو په امریکایي هیوادو کې ډېرې مستمرې درلود، پر اسپانویانو یې خرڅولو چې هغه وخت په امریکایي هیوادو کې او پر افریقایي هیوادو باندې مستمرې درلود. همدا ډول په فرانسویانو یې خرڅول، فرانسویانو هم په افریقا کې او په امریکا کې مستمرې درلودل. همدا ډول په انګریزانو یې خرڅول، انګریزان هم په افریقا، اسیا او په امریکایي هیوادونو باندې دوی مستمرې درلودله. نو جرمني یوازینی هیواد و چې وسلې جوړول او دوی ته یې ورکول او بهترینه د نړیوال ستندرد وسلې چې وه هغه د جرمنانو څخه جوړېدل. خو دا جرمنانو چې کوم وسلې جوړول دا محدود وه، یوازې او یوازې د دوی مشتریان چې وه اسپانویان وه او فرانسویان وه، انګریزان وه او پرتګالیان وه، چې دغه څلور هیوادو ته دوی وسلې ورکولې او پاته سوه دا نور آسیایي هیوادونه چې دي هغه هیوادو ته یې نه ورکوله. اوس زه پر نقشې باندې که زه تاسو ته لږ معلومات درکړم، پر نقشې باندې تاسو بهتره پوهیږئ چې دا موضوع څه رقم موضوع ده. موضوع دا ده چې جرمني چې و جرمني یوازې او یوازې اروپایي هیوادو ته وسلې ورکولې. خو دلته چې دا اروپایي هیوادو ته وسلې تله، دلته په افریقا کې د وسلو غوښتنه ډېره سوه، دلته په اسیا کې د وسلو غوښتنه ډېره سوه. په دغسې حال کې روسانو دې بازار ته ور وډنګل او روسانو وسلې شروع کړه. چې کله روسانو وسلې شروع کړه، روسان وایي چې دا ټوله آسیایي هیوادونه، افریقایي هیوادونه دا ټول یې خپل د وسلو تر کنټرول لاندې راوړه. که هغه افغانستان یاد کړو، افغانستان د روس وسلې وه، که هغه ایران یاد کړو د روس وسلې وه، که هغه عراق یاد کړو د روس وسلې وې، که هغه داسې اروپا ته راسو دا ټول سیمو کې یاد کړو دا ټولو ځایو کې د روس وسلې وې. هغه وخت کې د جرمنانو نه ورکول. خو وروسته چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع کېږي، تر هغه نړیواله جګړې ته ختمېدو سره بیا ټوله نړۍ پر جرمني باندې دغه فشار اچي، دا ټوله ګناه ستا وه او پر جرمني باندې لوی جریمه پرېږدي. هغه د جرمني اقتصاد بیخي ختم کېږي. هغه چې ختم سو د هغه وروسته بیا دویمه نړیواله جګړه شروع کېږي. د لومړۍ نړیواله جګړې څخه تر دویم نړیواله جګړې د جرمني اقتصاد په صفر ودرېدی او دلته د روسي مارکیټ د وسلې مارکیټ چې و دا په نړیواله سطح باندې رغونه یې وکړه. د هغه څخه چې تېر سو دویمه نړیواله جګړه په همدغه اقتصادي فشارو باندې هټلر شروع کړه. چې هټلر دا جګړه شروع کړه، دا جګړه تر دې ځای ولاړه چې د روسي تر دروازو پورې هم ورسوله، چې بیا وروسته سټالین هټلر ته یې ماته ورکړه. د هټلر د ماتېدو سره وروسته روسانو برته پرمختګ یې وکړو. هینو تر جرمني په دوه برخو باندې، آلمان شرق او آلمان غرب. شرقي آلمان چې ویې دا برخې د روسانو په جمع سوه، دغه برخې چې سوه دا د غربیانو او اروپایانو په جمع سوه. نو په دې وخت کې 1922 کال څخه یو اس اس آر جوړ سو.
یعنی چې موږ ورتاسو شوروي ورته وایي. تاسو په انټرنیټ کې سرچ وایي نو یو SSR چې د سرچ کوي دا بهترین مقالې په انګلیسي ژبه دي او هغه تاسو کتلی شئ. نو که موږ تاسو په لهجه وایو شوروي اتحاد. شوروي اتحاد د 1922 څخه جوړ شو، بیا تر 1991 کال پورې دوام یې درلود چې بیا وروسته هغه ټوټې سو. ډېر هیوادونه خپل خپلواکي واخیستله او بعضې هیوادونه چې دي لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان دا هیوادونو په د کورني چارو کې خپلواکي واخیستل، مګر په بهرني چارو کې بیا برته تر روسیې تر کنټرول لاندې تر اوسه هم پاتې دي. ښه، تر دې ځای خو تاسو پوه سوي یاستئ. اوس به دا ووایاست چې دا موضوع چې دی د سوریې د موضوع سره څه تړاو لري. په اصل کې کیسه دا ده چې روسانو په دغه وخت کې په ډېرو هیوادونو ته خپل وسلې ورکړې او د هغه وسلو سره یې زیاتره خپل نظامي تیاري هم پر دغو هیوادو باندې خرڅ کړه چې هغه مثلا عراق و سوریه وه، که همدغسې بیا راسو پر افغانستان و دغه ټولو هیوادونو ته دوی خپل وسلې ورکول، که هغه نظامي هلیکوپترې وي، که هغه وسلې وي، که هغه کلشنکوف و، که هغه پیکا و، که هر چې و هغه ټوله د روسي تولید و. د روسي تولید چې و یعنې نظامیان چې وه روسي ته باید تللی وای، هلته یو داسې درس یې لیدلی وای، بیا به برته راتله خپل هیواد ته او خپل هیواد ته چې راتللو نو دا نظامي وسلې به یې کاروله. په دې وخت کې چې هر هیواد خپل یو ټیم داسې ته ولېږلو، روسیې ته ولېږلو چې تر څو دوی ته نظامي زده کړه ورکړي، روسانو هغه خلک یې خپل تر کنټرول لاندې راوړه او تر اخره پورې خپل د ارتباط غړي وساتله. په همدغه ډول کې موږ یاد کړو سردار محمد داود خان چې پر ظاهرشاه پر حکومت باندې کودتا یې وکړه، هغه یې چپه کړو. بیا وروسته هغه کې هم د روسانو رول و. بیا وروسته د نور محمد ترکی چې بیا پر هغه باندې حمله وکړه، د سردار محمد داود خان داسې یې چپه کړو. دا هم د روسانو رول و ځکه چې نظام ټول د روسانو تر کنټرول لاندې و. د روسانو په امر باندې دا یې هم کنټرول کړو او دا کیسه چې شروع شوه کله شروع شوه؟ په 1999 کال کې. په 1999 کال کې په لیبیا کې په لومړي ځل معمر القذافي چې هغه هم یو نظامي و، هغه هم د روسیې تر کنټرول لاندې هلته نظامي زده کړې کړې وي او د یو نظامي رهبرۍ کنټرولوله. دی اول ځل دا و چې په لیبي کې حکومت یې نسکوره کړو او خپل دیکتاتوري هلته په پښو ودرول. تر هغه چې تیر سو بیا په تونس کې هم دا کار وسو، په مصر کې همدا وسو، بیا په سودان کې وسو، په همدا ډول په ډیرو هیوادو کې که داسې بیا دې خواته راسو د تایلنډ دې خواته چې دی لاوس دی او دا هیواد چې دی دا اوس ذهن ته مې نه راځي، کامبودیا چې دی، په کامبودیا کې انقلابونه وسوه، همدا ډول په افغانستان کې انقلابونه وسوه، په سوریې کې انقلابونه وسوه، ډیرو هیوادو کې انقلابونه وسوه. په دې انقلابو کې زه اوس راځم پر سوریې باندې. وروسته د لیبیا تر انقلاب چې په 1999 کال کې وسو، په 1900 کال کې د بشار الاسد پلار حافظ الاسد په سوریې کې انقلاب وکړ، ځکه چې هغه وخت کې دی د اواهي پوځ مشر و او په خپل نظام کې ډیر کنټرول یې درلود، ځکه چې دا ټوله نظامي وسلې چې و د ده تر کنټرول لاندې و او روسانو هم د ده تر کنټرول لاندې حکومت یې ویلو چې دا کس باید د ټولو نظامي چارو کنټرول باید د ده سره وسي. هغه و چې حافظ الاسد پر حکومت باندې حمله وکړه او حکومت یې نسکوره کړو. اوس پوښتنه دا ده چې ولې دا حکومتونه یې نسکوره کړه؟ شوروي اتحاد ته د دې حکومتونو نسکورول څه ګټې درلودل؟ په حاصل کې که په افغانستان کې راسو محمد ظاهرشاه چې و هغه بیطرف و، نه د روسیې ته کومه ګټه رسېدل، نه امریکا ته ګټه رسېدل، هغه خپل ملک ته کار کول. په هغه خاطر باندې دا د سردار محمد داود خان په مرسته باندې د حکومت یې نسکوره کړو. خو چې کله هم سردار محمد داود خان بیا ولیدل چې دی د عربو هیوادو ته توجه ډیره ده، د سردار محمد داود خان د رهبري هم د منځه یوړه، بیا وروسته نور محمد ترکی و، در هغه بیا دا سلسله شروع شوه. دغسې کیسه په داسې کې هم وه. دا هیوادونه چې وه دا هیوادونه به غربي هیوادو ته توجه ډېر وه، هغه پخواني مشران په همدې وجه روسانو د دې سره کومک وکړ تر څو خپل حکومتونه چپه کړي. دا چې چپه سوه په سوریې کې خبره څه شوه؟ په د نورو هیوادو کې مشکل دومره رانغلو، خو مشکل په حاصل کې په سوریې کې رالو. په سوریې کې ځکه رالو چې حافظ الاسد چې دی، حافظ الاسد دا چې وی شیعه و، دا د سوریې د شیعګانو څخه دی او په سوریې کې هغه وخت کې 15 سلنه سني مذهب وه او یوازې 15 سلنه شیعه مذهب وه. شیعه مذهب چې وه دغه 15% شیعګانو پر داسه باندې حکومت شروع کړو.
په سوریې باندې. که څه د 1980 څخه چې حافظ الاسد ولسمشر سو تر 2000 پورې چې دی بیا ژوندی و یا په 2000 کې دی وفات سو، تر هغه وخته حافظ الاسد په سوریې کې سنیانو ته هم واک ورکړی و. خو دلته چې کله 2000 کال راورسېدو، په دې وخت کې د غربي هیوادونو توجه سنیانو ته واوړېد، ډېر سنیان یې خپل طرف کړه. نو بشار الاسد سنیان یې خپل د واکمنۍ څخه لرې کړه کرار او ټولو واک یې شیعګانو ته وسپارلو. که څه هم ټول نظامي قدرتونه، ټول نظامي څوکیان چې وه بشار الاسد خپل د کورنۍ غړو ته ورکړه، یا یې خپل خسرخیلو ته ورکړه، یا یې خپل کاکا او ماما او دا شانې. نو د همدې امله داسې معلوم شو چې د سوریې ټوله د یو کورنۍ تر کنټرول لاندې راغلې ده. نو جنجالونه په سوریې کې ګا بېګا دا کېدله او حکومت کنټرول درلودل، خو هر یو چې سر پورته کوی هغه یې وژلو. او یعنې سنیان چې وه د دې حالت څخه ناراضه وه. اوس راځم چې دا جګړه د کوم ځای شروع سوه. جګړه د دې ځای شروع سوه چې په تونس کې په 2010 کال کې بهار عرب سپرینګ په نامه باندې په انټرنیټ کې تاسو سرچ کړئ، د عرب پسرلی انقلاب راغی. په تونس کې یو ځوان د ولایت مقام او مخ ته چې هلته فساد ډېر و او حکومت ځینې باج اخیسته، یو سوداګر ول ځان ته غور واچولو. دغه غور سو چې د دغه د غور څخه خبره ولاړه چې مظاهرې سوه، انقلاب راغلو. دلته په تونس کې زین العابدین مشري کوله. زین العابدین مشري کوله، خو دغه جنجالونه چې ډیر سوه په 2010 کې دا شروع سوه او په 2011 کې زین العابدین دې ته مجبور سو چې د خپل چوکۍ پرېږدي. دغه چې د دې دیکتاتوري ختمه سوه، دلته په لیبي کې قذافي باندې هم دغه مظاهرې شروع سوې. تر هغه چې تېر سو بیا پر مصر کې حسني مبارک باندې هم د جنجالونه شروع سوه. حسني مبارک هم د منځه ولاړو. تر هغه چې تېر سو دلته په لبنان کې هم دا شروع سوه، په یمن کې هم د مظاهرې شروع سوه. په دغسې وخت کې چې سوریه خپله د پخوا څخه په ویرې کې وه، بشار الاسد خپل ټولو پوځیانو ته امر ورکړی چې هندکترینه اشتباه چې ونه وینئ، چې هندکترینه حرکت چې تاسو ولیدو بس هماغه و چې هغه ختم کړئ، چې پرې نږدې چې دا انقلاب په سوریې کې شروع سو، کې مظاهره په سوریې کې شروع سوه. دی پوهېدی چې دا حکومت ما څخه نسکوره کوي. سنیان د ډېر وخته په دغه تمه دي. خبره دا ده چې په 2011 کال کې دغه ځوان چې مهاویه نومیږي، تاسو په ګوګل کې هم که سرچ کړئ چې کوم کس چې د سوریې جنګ شروع کړي، دغه ځوان دی. که تاسو په ویډیو کې ووینئ، دغه ځوان په دغه دیوال باندې خپل د مکتب پر دیوال باندې نوشته کوي چې ډاکټر صاحب دا ځل ستا نوبت دی. ډاکټر چې دی په بشار الاسد ته ډاکټر وایي چې هغه په انګلستان کې طب لوستی دی. دغه نوشته سوه چې دا نوشته وروسته پوځیان دا ویني او داسې هلک دی د دې د صنفیانو سره 15 هلکان اخلي دا وړي زندان ته. دا چې زندان ته وړي خلک راځي ورته په وزر وزاري چې دا هلکان هلکه، خو وروسته هغه د سیمې پوځیان ورته وایي چې تاسو مندې ته وایي چې تاسو نور وژېږئ، یعنې د دې ماشومان څخه تاسو لاس پرېوئ چې نور دا ستاسو اولادونه نه دي. خو دلته مظاهرې کېږي. چې کله مظاهرې کېږي وروسته تر 2 میاشتو بشار الاسد دې ته مجبوره کېږي چې دا امر ورکړي چې دا هلکان هیله کوي. چې دا هلکان کله هیله کوي، دلته د دې هلکانو د لاسو او پښو نوکانې ایستلې دي او دا په وږه کې ساتل شوي دي. هغه خپل وزن یې بایللو، حالت یې ډېر خراب و. دغه حالت د سوریې سني مذهب خلکو ته ډېر تشویشات جوړ کړه. دغه و چې دغه حالت د خلاصون وروسته دا ورکې د جمعې د مانځه وروسته د خلک ولاړېږي چې موږ بشار الاسد نه غواړو، دا ظالم دی او دلته مظاهرې شروع کېږي. دا مظاهرې باندې چې شروع کېږي وروسته په دغه سیمه کې د بشار الاسد د کاکا زوی واکمن دی، هغه ته امر ورکول کېږي چې تاسو د نظامي داسې کار واخلئ. چې هغه وایي هغه په ټانکونو باندې راځي دلته نفر وژني. په دغه برخه کې 2 نفر وژل کېږي. 2 نفر چې وژل کېږي بیا د دغه 2 نفرو جنازې کېږي. د دغه 2 نفرو جنازې چې کېږي په دغه جنازې کې دلته بیا اخ و ډب کېږي. دا اخ و ډب چې دی دلته د سوریې حالات یې خراب کړو. چې کله د سوریې حالات خراب سو، دلته خلک به کاڼو په ډبرو باندې وه او د هاخوا پوځیان چې وه په مرمیو باندې. او په دغه وخت کې حدوداً 4 شپېته کسان په همدغه د جنازې د منځ وروسته ووژل سوه.
دغه د وژل کېدو وروسته دلته دا خبره نور ښارو ته ورسېدل او په سوریې کې مظاهرې شروع سوې او په سوریې کې جنګونه شروع سوه. دا جنګونه چې شروع سوه په دغه وخت کې چې زه تاسو ته دلته نقشه وښیم د جنګو نقشې درته وښیم په دغه نقشې کې که زه تاسو ته وښیم په دې نقشې کې دغه سیمو کې دا څه شروع سوه مظاهرې شروع سوې. دا سیمې کې چې مظاهرې شروع سوې دلته هم مظاهرې شروع وي. دغه سیمې د کردانو وي. دلته چې جنجال چې شروع سو کردان د ډېر وخته په دې تمه وه چې یو چانس ورته برابر سي چې هسې هم په عراق کې خپل یو جلا حکومت جوړ کړی دی، داسې په سوریې کې هم حکومت جوړ کړ، په ایران څخه هم خپل کردان واخله او د ترکیې څخه هم واخله او سم استقلال مستقل هیواد جوړ کړ. نو دلته کردان حرکت وکړ، کردانو ډېرې سیمې ونیولې او په هاخوا کې دلته دا سیمې چې وه یو بل داسې جوړ سو فري هارمي یعنې ازادي غوښتونکي ګوند چې ویه دا جوړ سو. او په دې وخت کې د سوریې پخواني سیاسون هم راځي او دې جګړې ته ځان رسوي. دا جګړه ګرمیږي. چې کله دا جګړه ګرمه سوه دلته په عراق کې په هغه وخت کې د داعش یعنې ISI داسې کنټرول و چې اسلامیک سټیټ اف عراق د کنټرول و. دغسې حالت کې دی راغی په سوریې کې هم مداخله وکړه او د سوریې ډېرې سیمې ونیولې. نو هغه وایي چې خپل نوم هم بیا واړولو ISI څخه یې واړول IS ته واړول چې اسلامیک سټیټ اف عراق هند سوریه دا یې دې ته واړولو. ډېرې سیمې سوریې ونیولې د داعش ونیولې. د داعش وروسته ګوره دلته څو ګروپونه مداخله یې وکړه. کردانو خپل حق غوښتلو، دلته ازادي غوښتونکي چې ترکیې په سپورټ باندې وه هغه راغله چې دلته د کردانو سره هم خپل جنګونه شروع کړه، د داسې حکومت سره هم شروع کړه. دلته پخواني سیاسون هم راغله او دلته داعش هم راغله. یعنې څلور ګروپونه دلته جنګونه شروع کړه. نو چې کله دا جنګونه شروع سوه په دې وخت کې بشار الاسد د بیولوژیکي وسلو څخه کار اخلي. بیولوژیکي وسلې دا دی چې کله هم په یو سیمې کې وواله هغه په یوه هفته 2 هفتې 3 هفتې کې یعنې بسته میاشتې کې چې کله هغه تنفس راځي خلک تنفس کوي، خلک وژني. یعنې دا ډېر خطرناک وسلې وي چې دا بیولوژیکي وسلې چې دي په نړۍ کې ډېر هیوادونو منع کړي دي او یوازې سوریه چې و په هغه کې امضا کړې نه ده په بیولوژیکي وسلو. د دوی د بیولوژیکي وسله استعمال کړه. چې کله د بیولوژیکي وسله استعمالوي دلته هم اوباما حمر ورکړي چې تاسو ولاړ شئ پر سوریې باندې حمله وکړئ. دا د اوباما حمر چې سو دلته د سوریې او د داسه جګړه شروع کیږي. د امریکایانو مستقیمه مداخله راځي په سوریې کې شروع کیږي. دا مداخله چې شروع سوه په دې وخت کې دلته څه کیږي؟ دلته روسیه هم مداخله کوي. روسیه راځي، روسیه هم سوریې ته ځان رسي، امریکایان هم ځان سوریې ته رسي. دلته امریکایان پر د بشار الاسد په برخو باندې داسې کې بمبار کوي او د روسیې چې ده پر داعش باندې حمله شروع کړه او وروسته امریکایانو هم پر داعش باندې حمله شروع کړې. دا څو چې دلته جګړې د روس پښې ورسول او دلته هم د امریکا پښې ورته ورسوله. روس په دې خاطر و روس نه غوښتل چې دا سیمې برته د لاسه ورکړي، ځکه چې په مرکزي اسیا چې و هغه کنټرول مکملا د روسانو تر کنټرول لاندې و. د 1922 کال څخه بیا تر 2000 کال پورې دغه سیمې مکمله تر 2010 کال پورې دغه سیمې مکمله د روسانو تر کنټرول لاندې و. یعنې دا هیوادونه حکومتونه چې و دا روسانو ته وفاداره و. نو دغه خاطر باندې روسي خپل نهایي نقطه چې سوریه وه دا په هیڅ صورت باندې نه غوښتله. نو چین هم دا کار وکړو چې داسې سره په ویتو کې ورسره کومک وکړو. په 2014 کال کې امریکا په یوهن کې یو داسې راوړي چې تاسو باید اجازه راکړئ یو نړیواله حمله په بشار الاسد باندې وسي ترڅو دوی ځکه چې دا د بیولوژیکي وسلې کار کړې ده چې دا باید ختم سي دا حکومت. خو دلته چین او روسیه چې دا ویتو کوي، دا څه ویتو کوي وایي تو په دې باندې کار نه لرئ. د ویتو مسله دا ده چې 5 ستر قدرتونه په نړۍ کې چې دي، یو چین دی، روسیه ده، فرانسه ده، انګلیس دی، امریکا ده. دا 5 هیوادونه په امنیت شورا کې خاص صلاحیتونه لري. که دغه 5 هیوادونه کې یو هیواد هم ورنه منله موضوع نه ترسره کیږي. نو دلته چین او روسیې مکملا ویتو کړه او دا امکان نه لري. نو د هغه وروسته د امریکایانو خپل نظامی
پوځیان ور واستول چې کله نظامي پوځیان سوریې ته واستوله روسانو هم خپل نظامي پوځیان ور واستوله دلته سو روسیه سوه میدان د نړیوالې جګړې دا جګړه د څو کسانو سره وه ګوره ایران د شیعګانو د کومک دپاره ور ودانګله دلته عربستان و قطر و یا عمان و بحرین و دا هیوادونه چې وه دا بیا د سوریانو همکاري کې ور ودانګله ترکان چې وه د داسه پر ضد باندې ودانګله د کردانو پر ضد باندې ودانګل چې نه چې کردان داسه سي او دا سیمه مش څخه آزاده کړي او دلته کردستان جوړ کړي دلته او امریکایان چې و د دغه مرکزی اسیا د سرنوشت په خاطر باندې ودانګل چې دا سرنوشت د دې خپل کې او روسانو هم ور ودانګل چې دا خو د دې پخوانی همکاران و د هیوادونه نو دا سو یو نړیواله جګړه چې په دغه وخت کې بیا دلته داعش هم جنګېدی کردان هم جنګېدل ازادي غوښتونکي ګروپونه هم د سوریې لا جنګېدل د ازادي غوښتونکي ګروپونه چې دي دا د پخوانی سیاسون په جمع کې راځي چې هغوی بیرغ چې دی زرغون او سپین بیا درې ستوري دي او تور دی مګر د بشار الاسد د سور سپین او تور په منځ کې درې ستوري دي دا ازادي غوښتونکي د دې ګروپ دي یعنی سوریه جوړه سوه یو نړیواله جګړې مرکز د دې مرکز سره چې دا جګړه توندېږي ایران ګوره ایران د پاکستان څخه هم اله تشویع راټولوي د ایران څخه د افغانستان څخه هم راټولوي د ایران څخه هم ټولوي د عراق څخه هم ټولوي یعنی د نړۍ د هر ګوټ څخه شیعګان راټولوي او دا ترني او دا سوریې ته هستي چې دا تاسو ته د څو کاله معلومه ده چې د افغانستان څخه هم فاطمیان او زینبیان جوړ سوه په همدې خاطر باندې دا جوړ سوه دا هستي سوریې ته هستي سوریې ته چې سوه دلته عربانو داسې ګروپ نه درلودل چې هغه مستقیم واستي سوریې ته واستي سوریې ته نسبت چې واستي او دلته جګړه چې وه د ایران تر کنټرول لاندې راغله د پاسه روسانو بمباریانې کولې د لاندې د خوا هم د ایران په ملاتړ باندې اله تشیع ځواکونه مخته تله دا و چې د سوریې جګړې تر دې ځای ورسوله چې دلته یو نړیوال اوربند جوړ سو په 2018 کال کې په 2018 کال کې یو نړیوال اوربند جوړ سو چې موږ به دغه سیمې چې دي زه اوس تاسو ته په نقشه کې وښیم دغه سیمې چې دي نه به بشار الاسد دې سیمو ته راځي دا نقشه دلته په دغه ځای کې وګوره دغه کردان ویلي دي چې بشار الاسد به زموږ په چارو کې مداخله نه کوي دلته ازادي غوښتونکي ویلي دي چې موږ په چارو کې مداخله مه کوئ دلته یو حرکت الشام چې دی دا برخه ده دلته ویلي چې دوی به زموږ په چارو کې مداخله یعنی په سوریې کې یو اوربند اعلان سو اوس د اوربند په څه خاطر باندې برته شروع سو خبره دا ده چې په دغه ورځ کې که ستاسو فکر وسی په فلسطین او اسرائیل جګړه شروع ده او په مرکزی اسیا منځني ختیځ کې دا جګړه ډیر شدت اخیسته دي او دغه شدت له امله د سوریې چې د وسلو مرکز ګرځیدلی دی چې روسیه هم خپل ګروپونو ته وسلې راوړي په سوریې کې پرېږدي او ایران هم راوړي نو د همدې امله دلته هغه اوربند چې پخوا غربي هیوادونو جوړ کړی وي هغه اوربند یې مات کړو تر څو په خپل سوریې کې یو تشنج رامنځته سي او دلته یعنی د ایران په پلوي باندې چې کوم قدرتونه راځي دلته د وسلو زیرمې ونه لري دا سو د جګړې شروع تر دې ځای تاسو پوه شئ خبره اوس دا ده چې دا به څنګه کېږي چې حکومت به ړنګېږي یا حکومت به پاتې کېږي دا به څه کېږي خبره دا ده چې روسي ولسمشر ویلي دي چې خپل خطونه معلوم کړي دي چې په دغه خطو کې چې مثلا هغه د دوی اوربند منطقه ده چې دغه منطقو کې چې دوی مخکې هم اوربند کړی دی که د دغه منطقو څخه دوی راسه وکړو پښه یې اوږده کړه یعنی نورې سیمو ته چې راله چې په دغه نقطو کې چې تاسو دلته وینئ دا د روسي پایګاوې دي یعنی که دې سیمو ته راغله بیا روسي ویل چې موږ اقدام کوو بیا دا اقدام چې دی دا یعنی لاجوابه اقدام دی دا ځل روسیه چې د هلته په اوکراین کې مصروفه ده هلته په لبنان کې مصروفه ده هلته په اسرائیل کې مرکزي اسیا کې مصروفه ده نو په همدې امله دلته اختار ورکړی دی چې که د دې ځای تاسو خو پښه واړوله نو بیا ګیله ونه کوي نو که دا ځل یې دا خو پښه واړول دې خواته نو روسیه مداخله کوي روسیه که دا ځل مداخله وکړه دا سیمې هم برته ځینې پاکیږي دا سیمې هم پاکیږي دا سیمې هم پاکیږي یعنی سوریه به مکملا بشار الاسد ته وسپاري ځکه چې د روسي سره داسې داسې نسته داسې خبرې نسته چې یاره دلته چې جنګ دی هغه ځای کې بمبار وکړه لکه دا شل کاله چې په افغانستان کې بمبار کول او همدا کوله چې دلته به جګړه وه مثلا دلته به جګړه وه بمبار به دلته وي
نو په همدې هماله د اوس خلک هم فکر کوي چې څنګه چې هیلایي نصرت د هغو خلکو سره وي د دوی سره به هم وي. نه، دلته چې جګړه چې یو پلا په رښتیا باندې واوښتله بیا نو خبره تر هیلایي نصرت تېرېږي، دلته په رښتیا باندې وژل کېږي. دلته ډېر داسې کې یعنې په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه وه دا یو ډراماټیک کیسه روانه، یو ډرامه غوندې وه، مګر دلته روسان چې دي چا سره داسې نه لري، د چا سره ټوکې وټکان نه لري چې کله ویلو چې د دغه منطقو څخه تاسو دې خواته راغلی بیا ګیله ونه کوئ. نو اوس معلومه سي چې راتلونکي اونۍ کې دا خلک حرکت کوي او د خپل تر هغه موقعیتونه چې په اوربند کې پاتې سوي وه تر هغو څخه دوی اوړي که نه اوړي. که د هغو څخه واوښتل او دې خواته راله نو دلته روسان چې دي په مستقیمه مداخله کوي او دا ځل که مداخله وکړه نو د کردانو منطقې هم مستقیمه د سوریې تر کنټرول لاندې راوړي، دا منطقې چې د داسه ازادي غوښتونکي دي دا هم راوړي، او دلته چې د شام یو تحریک دی دا به هم راوړي. یعنې مکمله د سوریه به مستقیمه داسه تر کنټرول لاندې سي، د بشار الاسد تر کنټرول لاندې سي، ځکه چې بشار الاسد یوازینی کس دی په منځني ختیځ کې چې د روسیې پر سپورټ باندې تر اوسه پاته دی. ما تاسو ته مخکې ویل چې هغه په د 1990 کال څخه چې انقلابونه شروع شوه دا ټوله د روسانو په قدرت باندې، ځکه چې پوځي داسه چې وو قدرتونه پوځي مشران چې وو ټوله د روسیې تر کنټرول لاندې وه. نو د همدې هماله دا جګړه شروع شوه. نن مې په دې ویډیو کې که تاسو ته وایم د 40 کتابو معلومات مې راټول کړي دي او یو ښه غورچال مې جوړ کړی، انشاءالله چې په ډېر موضوعاتو به ستاسو سر خلاصی وسي او موږ به منتظر کېږو چې راتلونکي اونیو کې به څه کېږي. په آخر کې خپل ځوانانو ته وایم چې دا جګړه نه د اسلام ده نه د کفر ده، دا جګړه د روس او د امریکا او د چین ده. په دې کې نه چکچکې وکئ، نه رقصونه وکئ، نه دا جګړه موږ ته ګټه رسوي. دا اوسني حاکمانو هم یو کار یې کړی دی چې ویلي دي چې دا ښه کار روان دی، مګر په دې کې هغه د روسي کس چې درته راغلی و هغه ګوت څنډنه و تا ته، هغه داسې نه و چې تا ته مثلا راسي ووایي چې یاره کوم خبرې چې تاسو وکړې چې یاره موږ ته ویل تجارت به شروع کړو، نه، مستقیمه راغله حقدار یې درته درکړو چې دا کار به کوئ، تر دې به پښه نه هاړئ. د روسي داسه امنیت شورا سلاکار چې راغلی و، نو په همدې خاطر باندې کوم کار چې کوئ د دې وطن په خیر یې وکړئ. په دې کې تاسو ګوتې مه وایئ دا جګړه چې ده دا نه د اسلام ده نه د کفر ده، دا جګړه د روس او د امریکا او د چین د ګټو ده. نو په دې کې نه زموږ ځوانان تاسو تحریک کوئ، نه د بل ځوانان تحریک کوئ، نه هلته شیعګان هلته په پړچنار کې دا کوم جګړه چې روانه ده، جنګجالونه چې روان دي هم به دغه موضوع باندې تړلي دي، او په افغانستان کې هم چې اوس دا کوم مدرسې چې روان دي هغه هم په همدغه جګړې پورې تړلي دي. نو حالات ورځ تر بلې خرابېږي. 2010 کال تر 2015 کال ډېر خطرناکه کلونه دي، دا زموږ انتظار کوي. هیلهمند یم چې زموږ حاکمان چې دي خپل په مغز باندې لږ فشار راوړي او د دې ولس د ښېګڼو دپاره کار وکړي. دا و د نن ورځې ویډیو. هیلهمند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.